ټولو خویندو ورونو ته دې ډېر ډېر مبارک وي. د زیمبابوې نه دغه T20 میچ وګټلو. ماشاءالله رحمان الله ګورپز زبردست پرفارمنس وکړي. داسې پرفارمنس که نه چې څومره تعریف یې وکړم کم دی. اصغر رورم ښه پرفارمنس وکړي. بس تن دومره سکور. خو د ډېرو زیاتو کسانو زړونه خفه دي. ګورې اصغر روره تا پرفارمنس وکړي بلکل خیریت و. مننه الله پاک دې خوشحاله لره. رحمان الله پرفارمنس وکړي بلکل ښه یادوم. ټیم الحمدلله ښه خپلو کې سره جوړ و. ښه پرفارمنس ټیم وکړي. خو دلته چې کوم ظلم شوی دی هغه ما هم په خپلو سترګو کتلی په دې دوه سترګو او دې هېوادوالو مې هم کتلی دی. دا د اصغر کسانو تاسو دې بړستنې نه اوس ما پسې کنځلې مه لیکئ. ماړه تاسو ته شرم د رزق نه راځي. مه لیکه کنځله مه لیکه پټ سړی کنځل مه لیکه. کنځل مه لیکه. حق سپینې خبرې کوم حق وینا کوم سپینې خبرې کوم. اوس اصغر وار دی. اصغر وروره ګورې عثمان غني چې دی که نه هغه زموږ اوپننګ بیټسمین دی. زه دا منم چې ستا ورور کریم جنت ستا نه ښه استعداد ورکې شته. ستا نه ښه وړتیا ورکې شته. هغه یو آلراونډر دی. هغه یو آلراونډر دی. ستا نه ښه پرفارمنس هغه په ټیسټ میچ کې هم کوی شي په T20 هم کوی شي. که چېرته بیټینګ ونه کړي بالینګ کوي او که بالینګ ونه کړي بیټینګ کوي. خو ګرانه ستا یو کار غلط دی چې ته عثمان غني ډراپ کوي د اوپننګ نه او په شپږم یو اووم نمبر یې راوباسي. دلته خو شین ظلم دی. ستا ورور زه دا منم چې هغه یو آلراونډر دی. آلراونډر همیشه پسته راوځي. زه دا منم چې هغه په کورني کرکټ کې اوپننګ کړی دی. کورنی کرکټ او انټرنیشنل کرکټ ډېر زیات فرق لري. ګرانه داسې د کابل ګراوند نه دی چې هلته سینچري به ووایي. یا ګورې کریم جنت ډېر زبردست پلیر دی. دا خبر زما یاد ساتئ. کریم جنت په یو ویډیو کې ویلي وه وایي زه په خوب کې ډېرې سینچریانې وایم. نن چې کله راووتم ما وایي کریم جنت وروره سینچري ووه سینچري بچ شوله. د کریم جنت فیوچر ته چې تباه کېږي که نه چې څوک یې فیوچر تباه کوي دی خپل رور اصغر دی. دا خبره یاد ساتئ. د ده فیوچر به په خپل اصغر تباه او برباد کړي او په افغانستان کې ده کې ډېره غټه وړتیا ده. خو اصغر خپل رور به ورته دشمن کېږي او فیوچر به یې تباه او برباد کېږي. بله ورځ ما یو خبرې کړې وه چې کور ته درغې په جاروګانو یې سم بخمال کوي. خبره زما ویب سایډونو هم راغستې وه. زما پلیر دی زمونږ ورله احترام کوو خو چې غلطي کوي نیوکه د هر یو افغان حق ده. نیوکه زما ورباندې حق ده. دا یاد ساتئ. بله خبره به راشو نجیب عثمان غني سره خو په اوپننګ کې ظلم کېږي که نه. را به شو نجیب زدران ته. نجیب زدران بیچاره سره همیشه د میرې چلند کېږي. د لیګونو کې چې نجیب زدران کله لوبېږي خوړل کوي. تاسو نجیب زدران ته په ون ډاون باندې مکور کوي یا میډل اورډر کې ورته مکور کوي. نجیب زدران خو بیټسمین دی که نه. ته هغه څنګه په اتم یا نهم پوزیشن باندې راوباسي. راشد خان زمونږ سټار دی. دا زمانم د راشد خان بیچاره نه هم شاته راویستو. زه چې کله خبرې کوم وریم صدیقي ته غلطې خبرې کوي. ته جنګ اچوې نفرت خوروې. خلکو نفرت نه خورم سپینې وینا کوم او په دې سپینو خبرو را سره ډېر ونه لګېږي. دا سپینې خبرې چې کوم که نه خپلوان راته دشمنان شوي دي. هر څوک رانه په دې سپینو خبرو نفرت کوي. دا یاد ساتئ. که ټول افغانستان او ټوله نړۍ زما خلاف شي زه به بیا هم په خپل ځان اعتبار کوم او دا به وایم چې رحیم صدیقي ته په حقه یې همیشه حقه وینا کوي او غږېږه چې څوک ظالم یې پاڅېږه خلاف یې پاڅېږه. دا زه وایم. خو د کریم جنت فیوچر اصغر رور تباه او برباد کړي. دا یاد ساتئ. د عثمان غني فیوچر خو هغه بیچاره مخکې نه تباه کړی دی. د دې نورو ځوانانو فیوچر خو هغه تباه کړي. نن په ون ډاون باندې وروتو. فیوچر دا بیټینګ ته جوړو. زیمبابوې خو دې هم خدای لري. که زیمبابوې بیټینګ کړی زیمبابوې هم خوړل کړی وی. ما ته پته وه. هغو ټاس وګټلو ایسته یې بیټینګ نن ته راکړې. اول ته خو ګوربز ورباندې شروع راوکړله الهي څپېړې ورته ورکولې آفرین. خو اصغر پوه و سکور کوي ون ډاون باندې وروتو. ښه پرفارمنس یې وکړې بلکل. نجیب زدران څه شو. عثمان غني څه شو. نبی زه همیشه ملاتړ کوم ګران دی راباندې. خو نبی همیشه کور زمونږ په کرکټ کې پرفارمنس نه دی کړی. بیټینګ کې سلو کې یو میچ غوندې یو میچ کې پرفارمنس وکړي لکه د اصغر.
به هیوادوال ماته ګوته نیولې او تا نبي پسې خبرې کوي نبي پسې خبرې نه کوم خو باید کورني کرکټ کې زمونږ خپل چې کم کرکټ دی کې پرفارمنس ونه کړي دا یوازې نه چې صرف ډالرز کم ځکه اخلي د ډالرز د پاره کرکټ کوي ګوري خو د ورون نبی په مام کړان دي خو نیوکه کوم نیوکه ساسو په ما باندې ته چې رحیم صدیقي ګران دغه شی غلط دی دا نه چې اوس دا ګوتاو ستپېړې یو دي تا دا مخې د تا ویني سم کنځلې مه کوه په دې کمنټو کې غټ سړی شرمېږم نه کېدای شي کور والم تا مخکې ناست دی هغې په مخکې راته کنځلې لیکي ډېره بده خبره ده کنځلې مه لیکه غټ سړی مبارکه ګیره دې نیولې ده جناکیانو په نومونه دي اکاونټونه هم شروع کړي دي تا سره به زه ګورم سبا ګابله کوم خو دا درته وایم تاسو بعضې ټیم کې ما ته کنځلې کوئ زه په کنځلو نه خفه کېږم ټیک ټاک کې وګورئ 15 میلیونز کنځلې ماته شوي دي د ټیک ټاک دنیا کې چاته دومره کنځلې نه دي شوي ولې چې زه هلته د افغانانو ملاتړ کوم سپینې خبرې کوم دلته په فیسبوک کې راته کنځلې کېږي په دې کنځلو خو زه نه تختم که نه زه وایم نیوکه وکئ تکړه شئ چې نیوکه کله تاسو وکئ بیا منم ښه شي بیا ښه وخت الله په امان I love you افغانانو